الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظیم. اللہ تعالیٰ فرمائے اولئک کتاب ځینې داسې دي چې که په یوې خزانې امین وګرځې بیرته یې تا ته درکوي او ځینې بیا داسې چې که یو دینار هم ورته په امانت ورکړې په یوه دینار باندې امین ونیسي نه یې درکوي مګر دا چې تل پرې ټینګار کوونکی ولاړ وي دا د دې لپاره چې دوی وایي پر موږ د نالوستو په اړه څه الزام نشته او د الله په نسبت دروغ وایي په داسې حال کې چې پوهېږي ورونو خویندو په دې مبارک آیت کې الله تعالی د اهل کتابو یوه خائنه ډله معرفي کوي هغه ډله چې که یو دینار هم ورته ورکړي په امانت سره او هغه د یو دینار په ارتباط امین وګرځوي نه یې درکوي په زور به یې ترلاسه کوي په سر باندې به یې مسلسل او مکرر ولاړ او ټینګار به کوي تر څو د خپل امانت ترې واخلي نن د سپینې ماڼۍ واکمن یقینا او له شک پرته د دې مبارک آیت مصداق دی د افغانستان اسعاري زیرمو او په امریکایي بانکونو کې د افغانانو د امانتونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن وروستی دریځ ښیي چې دوی له افغانانو سره په خاصه توګه او له ټول اسلامي امت سره په عامه توګه هر عمل که څه هم د ټولو انساني او اخلاقي معیارونو خلاف وي جایز ګڼي هماغسې چې قرآن د اهل کتاب په ارتباط فرمایي چې د دوی دا دریځ دا خیانت د دې لپاره دی چې د نورو په ارتباط هغوی داسې وایي داسې تصور کوي هغوی نالوستي ګڼي له یهودو پرته نور ټول انسانان د نړۍ ټول انسانان دوی نالوستي ګڼي بې سواده وروسته پاته همدغسې لکه چې نن امریکا د درېیمې نړۍ او له امریکا پرته له سپین پوستو پرته ټول نالوستي وروسته پاته ګڼي هغوی هم د دغو نالوستو په ارتباط ویل چې بس الله تعالی موږ ته دې اجازه راکړې چې دوی په ارتباط هر څه کوو پروا یې نشته او نن سپینه ماڼۍ هم د ټولې نړۍ له سپین پوستو پرته د ټولو انسانانو په ارتباط همدغه دریځ لري چې له دوی سره هر څه کول ورته جایز برېښي دوی ته خپل مسلک همدا وایي
همدا چې دوی د دیموکراسي په نامه یادوي، چې له مسلمانانو سره هره معامله وکړئ نو که خدا وي، که خیانت، که دروغ ورته وایي، یا مال خورئ، که پر وادونو یې تیری کوئ او بمونه او راکټونه پرې وروئ، د خپلو استعماري ګټو لپاره چې هر څه ورسره کوئ نه یوازې جایز دي بلکې له دوی سره همدا شئ، او د عقل او ځیرکتیا تقاضا همدا ده. قرآن موږ ته دا لارښوونه کوي چې که یو دینار هم تاسو هغوی ته په امانت ورکړئ نه شئ ترلاسه کولی مګر دا چې په زور یې ترې واخلئ. موږ ته لاره هم ښیي، له کومې لارې کولی شو خپل حق ترلاسه کړو. مسلسل د هغه په سر ودرېدل او ټینګار او اصرار کول، سوال نه، عذر نه، په زور ترلاسه کول، له دې پرته یې نه شئ ترلاسه کولی. امریکا د شرافت او اخلاق په ژبه نه پوهېږي، واقعیت همدا دی. سیاستونه یې د هر کمزوري او مظلوم په وړاندې همداسې دي، کوبایي سیاستونه، هماغه چې دوی د امریکا له اصلي خاوندانو سره وکړه، او هماغسې ډېر وحشت او ډېر جنایت یې کړی ده، نن ستایل کېږي. په کوبایي فلمونو کې د دوی هر جنایت توجیه کېږي. د امریکا اصلي خاوندان، اصلي اوسېدونکي چې هم یې هېواد ترې نیول شوی، هم یې فرهنګ و دین و مذهب و ژبه له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم کړی شوي. د دوی په ارتباط سي 200-300 کاله وړاندې دوی څه کول تر ننه پورې د هغه فلمونه جوړوي او په دې کې دا کوبایان ستایل کېږي. د دې سیاستونه د درېیمې نړۍ په ارتباط همداسې ده، کوبایي سیاستونه په خپله غله دي او د درېیمې نړۍ د لوټمارانو او غلو لپاره پناه ځای، هم سیاسي پناه ورکوي، هم یې ساتي، او هم چې دوی کومې شتمنۍ لوټ کړي د درېیمې نړۍ دا شتمني هم ورته په بانکونو کې ساتي. تشویقي هم چې څه کولی شي، له کومې لارې ترلاسه کولی شي، رایې وړئ، دلته خوندي دي. مسؤلین یې وایي، حتی جمهور رئیسان هم دا خبره کوي، صدر اعظمان هم دا خبره کوي. د بریتانیا مخکني صدر اعظم همدا ویل، له کومې لارې چې ستاسو پیسې ترلاسه کړئ بریتانیا ته راوړئ، دلته خوندي دي. بس حلال و حرام مهم نه دی، غلا ده، لوټ ده، خپل ملت او د وطن شتمني مو لوټ کړې، دا پروا نه کوي، بس را انتقال کوي دلته تاسو هم خوندي یاستئ، او دا څه چې مو لوټ کړي دا هم ستاسو لپاره خوندي او مسوم دي. د 20 کلن اشغال په دوران کې ډېری وزیران، والیان، وکیلان او د مالیې ټول وزیران او معاونان له هېواده تښتېدلي او همدا غربي هېوادو ته یې پناه وړې ده، هر یو یې له سلګونو میلیونو ډالرو سره. جو بایدن پریکړې وښوده چې امریکا څومره بې باوره او له اخلاقي پلوه پرېوتی هېواد دی. یوازې په غندلو سره دا ستونزه نشي حل کېدی، بالمثل او جدي عکس العمل ایجاد د قرآن د لارښوونو په رڼا کې د همدې مطابق څو کارونه شاید مرسته وکړي چې امریکا له بدماشي او کوبایي سیاستونو لاس اخیستلو ته اړه شي. اول، امارت اسلامي دی دا دریځ غوره کړي چې له نن وروسته له امریکا سره هیڅ معاهده نه لرو. دا ځکه چې امریکا خپل ټول تعهدات تر پښو لاندې کړل.
او د اخلاق او شرافت له ټولو پولو واوښتل. قطعا سمه نه ده چې افغانان په یوه اړخیزه توګه دې شړېدلې معاهدې ته د التزام او تمکین خبره وکړي او په مقرره توګه وکړي. افغانان په دې راضي دي چې او د الله تعالی شکر ادا کوي چې هغه معاهده عملي نشوه او ناټو تش لاس له افغانستانه وتلو ته اړه شوه. دوهم، کله ځان پرته د افغانستان ټولې بانکي امانتونه مسترد نشي، ټول بانکي امانتونه مسترد نشي، د ناټو هیڅ هغه غړي ته چې په افغانستان کې جنګېدلی اجازه نه ورکوو چې په کابل کې سفارت او سیاسي دفتر پرانیسي. درې، د هغو افرادو د ایستلو لړۍ به په بشپړه توګه متوقف کوو چې د اشغال په دوران کې د اشغالګرانو په خدمت کې ول. دا هیوادونه یې د دې لپاره بهر ته انتقالول غواړي چې یو ځل بیا یې د افغانانو په خلاف وجنګوي. دا لړۍ باید متوقف شي. د دې لپاره هیڅ توجیه نشو وړاندې کولی چې دوی په درناوي احترام سره له افغانستان انتقال کړی شي او موخه یې همدا چې یو ځل بیا د افغانانو په خلاف دوی وجنګول شي. څلورم، د ټولو هغو افرادو شتمني به مصادره کیږي چې د دغو هیوادو په استخباراتي شبکو پورې تړلې ول او له هر یوه یې داسې غل میلیونر جوړ کړی چې تل به د اشغالګرانو ملګری او حامی وي. د دوی ټولې پانګې باید مصادره شي. دا ډېر کم کار ده چې د هغوی په ارتباط کېږي. پنځم، له هغو سره به دقیق او د قانون مطابق محاسبه کېږي چې په استخباراتي، فرهنګي، نظامي او د جنگ مهمد برخو کې د اشغالګرانو په خدمت کې ول. له دوی سره به د واقعي عدالت او انصاف له مخې او معیارونو سره سمه معامله او چلن کېږي او د دوی د محاکمې لپاره به خاص محاکم رامنځته کېږي. دا کار دی چې له هر انقلاب وروسته په ټولو هیوادونو کې شوی بلا استثنا. د نړۍ په هېڅ ګوټ کې داسې انقلاب نه ګورو چې هغه د بریا ته رسېدلی او له مخکنیو سره د دغه معامله نه یې کړې. شپږم، تر هغه چې جو بایدن د امریکا جمهور رئیس او اقتدار د دیموکرات ګوند په لاس کې او د سپینې ماڼۍ کوبایي سیاستونه دوام ولري، له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرات او دیپلوماتیک روابط نه لرو، نه علني او نه مخفي، نه مستقیم او نه غیر مستقیم او بالواسطه. اووم، داسې ځانګړي لارې چارې به لټوو او خاص سیاستونه او تګلارې به غوره کوو چې دا هیوادونه د شل کلن جنگ او ټولو هغو ورانیو غرامت او د وژل شوو افغانانو دیت ورکولو ته اړ کړو چې دوی د افغانستان او افغان ولس په ضد ترسره کړي. یوازې د بانکي امانتونو په استرداد به بسنه نه کوو. اتم، له دې وروسته به امریکا ته د داسې دشمن په سترګه ګورو چې د افغانانو په ضد بد او شیطاني عزائم لري، زړه له کینې او عداوت ډک دی او د خپلې شرمناکې ماتې د غچ او انتقام اخیستلو اراده لري. هماغه دشمن دی چې د وتلو په ورځ خپل آخري شاجورونه هم د مظلومو افغانانو په سینو کې تش کړل. برادران و خواهران عزیز، در برابر اقدام غیر انسانی و غیر اخلاقی رئیس جمهور امریکا جو بایدن در رابطه با تصرف قلدرانه امانت‌های بانکی افغانستان لازم است این اقدامات صورت بگیرد. یک، امارت اسلامی اعلان کند که پس از این هیچ معاهده با امریکا ندارد.
چون امریکا خود تمامی تعهداتش را زیر پا گذاشت و از همه مرزهای شرافت و اخلاق عبور کرد. قطعا درست نیست که افغان‌ها به گونه یک جانبه نسبت به مائده اظهار التزام و تمکین کنند که طرف مقابل به هیچ بند آن عمل نکرده و التزام ندارد. افغان‌ها راضی‌اند و شکر خدا را ادا می‌کنند که بدون عملی شدن این مائده شاریده اشغال پایان یافت و ناتو شرمسار و با دست خالی از افغانستان خارج شد. قصر سفید چیزی دیگری می‌خواست و اراده پروردگار ما چیز دیگری بود. کاری شد که خدای ما می‌خواست. و فیصله خدا راضییم. همین که امریکا بدون تطبیق مائده دوحه مجبور شد افغانستان را ترک بگوید، یک کاری است که به نفع کشور ما و ملت ما بوده. دو، اگر امانت‌های بانکی افغانستان به زودی و بدون تأخیر مسترد نگردد، به هیچ کشور شامل پیمان ناتو که در افغانستان جنگیده است اجازه داشتن سفارت و نمایندگی در کابل داده نمی‌شود. سه، انتقال افراد مورد نظر این کشورها که در جریان اشغال از آنان استفاده افزاری نمودند به گونه کامل متوقف می‌شود. این سلسله متوقف شده بود ولی متاسفانه اخیراً دوباره آغاز شد و مشاهده می‌کنیم که امریکا و اروپا و ناتو در مجموع کشورهای شامل ناتو افراد دلخواه خود را که از آنها در 20 سال استفاده کردند انتقال می‌دهند. 4، دارایی‌های تمامی افراد وابسته به این کشورها مصادره می‌شود. دارایی‌های دزدانی که امریکا برای اهداف شوم خود از یک میلیونر ساخت. 5، با آنان که در بخش‌های نظامی، استخباراتی، فرهنگی و سایر بخش‌ها در خدمت اشغالگران بودند، محاسبه دقیق و طبق حکم قانون و معیارهای عدالت و انصاف صورت می‌گیرد و محاکم خاصی برای محاسبه عادلانه با آنان ایجاد می‌شود. 6، تا زمانی که جو بایدن رئیس جمهور امریکاست و سیاست‌های کوبایی قصر سفید ادامه دارد، هیچ نوع مذاکرات و رابطه دیپلماتیک چه علنی و چه مخفی با امریکا نخواهیم داشت. 7، راه‌های ممکن و مناسب را جستجو و سیاست‌های کاری و معاصری را روی دست خواهیم گرفت که این کشورها را به تادیه غرامت‌های جنگی وادار سازیم. تنها به استرداد امانت‌های بانکی اکتفا نخواهیم کرد. حق ملت ماست. هیچ کسی هم صلاحیت بخشیدن این حق را به امریکا ندارد. یکی کسیش که فرزندش به شهادت رسیده، برادرش کشته شده، پسرش به شهادت رسیده و خانهش ویران شده، بر خانهش بم و راکت ریختن، بر مسجدش بم و راکت ریختن. در اثنای نماز جنازه شاهد انفجارات بوده، شاهد ریختن راکت و بم بوده. یه حق مربوط به اینهاست. 8، نه تنها نسل کنونی ملت مومن افغان که خود شاهد این همه جنایات نابخشودنی امریکا بود، بلکه نسل‌های بعدی نیز امریکا را چنان دشمن آشتیناپذیر و بی‌مروت خواهد گرفت که با وجود 20 سال جنگ خونین و وحشیانه و ریختن هزاران تن بم و بارود بر افغان‌های مظلوم و کشتن بیش از 1 میلیون ویرانی تمام کشور، تخریب تمامی زیربناهای اقتصادی و تحمیل فقر و گرسنگی کشنده و بی سابقه بر این ملت از دشمنی دست نکشیده
و حتی در آخرین روزهای حضور ناس و پلیدش تمامی تأسیسات میدان هوایی کابل، از طیاره ها تا برج کنترل، از کامپیوترها تا میز و چوکی و هرچی در تیرس سربازان امریکایی قرار گرفت همه را تخریب کردند و با آتش کشیدند و آخرین شاجورهایشان را در سینه افغانهای مظلوم خالی کردند و بیش از 200 تن را در همان میدان هوایی و در یک روز با خاک و خون کشاندند. امریکا گمان نکند که افغانها این جنایات را فراموش خواهند کرد. اقدامات مولن و غیر مولن قصر سفید به نسل کنونی ملت ما و نسل‌های بعدی نشان می‌دهد که امریکا چه عزایم بدی علیه افغانها در سر دارد و چه کینه و عداوت سوزنده در دل در پی انتقام از افغان است، نه در پی انتقام جرأت‌های کشور ویران ما و جبران جنایات جنگیشان علیه ملت مظلوم افغان. ورونو خویندو، درویشت کاله مخکې د دلوي په 26مه شوروي ځواکونه له سختې ماتې وروسته له افغانستان ووتل او له همدې ورځې د شوروي اتحاد زوال پیل شو. لنډه موده وروسته شوروي اتحاد په زوال محکوم شو او د نړۍ له نقشې د سرې امپراتورۍ جغرافیه حذف شو. دوی راغلي وو چې افغانستان هم هضم کړي، د مرکزي اسیا د محکومو هېوادو په څېر په خپلې سترې نقشې کې ضم کړي. خو دا دی ګورئ چې سرلوړی او مستقل افغانستان لا شته او د شوروي هډوکي تر خاورو لاندې وراسته شوي. افغانانو نه یوازې د شوروي ماته او زوال په خپلو سترګو ولید، بلکې د شوروي د سیال متحده ایالاتو او ناټو ماته یې هم په خپلو سترګو ولیده. ورونو خویندو، تل او تر قیامت پورې به د اوسپنې او ایمان ترمنځ د جند الله او جنود الشیطان د حق او باطل، ظالم او مظلوم جنگ او تل به د دې جنگ پایله او نتیجه هم داسې وي لکه په تیرو 40 کلونو کې د دوو زبرځواکونو ماته او زوال او د الله تعالی د لارې د مؤمنو مجاهدینو ځلانده بریا. تل به د همدې شاهد دا تجربه به بیا بیا تکراریږي د قیامت تر ورځې پورې. دا هماغه څه دي چې دین موږ ته راښودلی، دا هماغه څه دي چې زموږ پیغمبر علیه السلام ویلي. دا ورځ باید په ډېر شان او شوکت سره لمانځل شوې وای. دا نه یوازې د افغانستان د تاریخ بلکې د ټولې نړۍ او په ځانګړې توګه د اسلامي امت ستره او بې مثاله ورځ ده. ټوله نړۍ د افغانانو د بې دریغه سرښندنو پوروړې دي. دا د دوی ایمان او استقامت و چې شوروي ورته په ګونډه شو او ټوله نړۍ د سره او خونړي سیلاب له شر وژغورل شو. حزب اسلامي تیر کال د بریا دا ځلانده ورځ د ډېرې سترې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. دا دفتر ټول ډک و، بامونه هم. سږ کال مو انتظار دا و چې امارت اسلامي به یې په سترو تظاهراتو او غونډو لمانځي. وړاندیز مو دا ده چې په راتلونکي کال کې دا ورځ او د امریکا د وتلو تاریخي ورځ یو ځایي او په پرتمینه توګه ولمانځل شي او په راتلونکو کالونو کې تل موږ دا ورځې نه یوازې ولمانځو بلکې راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو. ورونو خویندو، د قطر خارجه وزیر د افغان ولس د انتظار خلاف وویل کومې مرستې چې طالبانو ته سپارل کیږي شاید د ترورستانو
لاس ته ورشي. همداراز د افغانانو ته سپارښتنه وکړه چې باید 100 کلنې لاسته راوړنې وساتي. دا اظهارات که د امریکا کوم مامور کړی وی نو ورسره مناسبې دی، موږ هم ورباندې اعتراض نه درلود. اما د یوه اسلامي هیواد د خارجه وزیر سره قطعا نه شي چې د امریکایانو په استازیتوب داسې ناوړې او د افغانانو د انتظار خلاف څرګندونې وکړي. موږ نه یوازې 100 کلنې راسته راوړنې نه درلودې، بلکې د اشغال تیر 100 کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو بده او توره خونړۍ دوره وه. موږ په خپل تاریخ کې تر دې نه بده دوره نه لرو. افغانستان ټوټې ټوټې شوی او د افغان ملت زخمی بدن له پرهارونو ډک دی. انتظار مو دا نه و چې قطر به د افغانستان پیښو ته د امریکا له عینکو ګوري. هیله مو دا وه چې دوی د مجاهدو افغانانو بریاوو ته د یوه زرین فرصت په توګه کتلی وی او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل له قطر د امریکایي ځواکونو د وتلو مقدمه یې ګڼلی وی. موږ په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د مذاکراتو پلوي کوله او د افغانستان د هوایي میدانونو د چارو په سمبالولو کې مو هم د قطر او ترکیې مشارکت او د دوی ګډ شرکت ته د دې چارې سپارل مفید ګڼلو. خو د قطر د خارجه وزیر وروستیو اظهاراتو په دې باندې پښیمانه کړي. د هوایي میدانونو امنیتي چارې خپل خاص اهمیت لري او کافي دقت او احتیاط ایجابوي. باید په داسې مطمئنو لاسونو کې وي چې افغانان له هره پلوه پرې باور او اعتماد لري. کولی شي ورباندې اعتماد وکړي. ورونو خویندو، د اوکراین له احتمالي جنگ چې کوم پیچلی وضعیت رامنځته شوی خپل حساس پړاو ته رسېدلی. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په قوي احتمال سره به د روسیې برید یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ پیل شي، خو داسې ونه شول او د کرملین ویناندې د ده پر غلطو وړاندوینو تمسخر وکړ. وضعیت داسې دی چې په کیف کې د ناټو ډیرو غړو خپل سفارتونه بند کړي او خپل اتباع یې له اوکراین ایستلي. ټول جنگ حتمی ګڼي، احتمال قوي. له وضعیت داسې معلومیږي چې که جنگ ونشري نو غرب پر روسانو د تحریماتو له لګولو پرته بل څه ته زړه ښه نه کړي. نه روسیه د دې انتظار او لري او انګیري چې ګواکې په اوکراین کې به د ټول ناټو او د امریکا له سخت برګون او عکس العمل سره مخامخ شي، او نه هم هغه چې د امریکا او د ناټو له وضعیت نه مطلع دي هغوی دا تصور کوي. د دې احتمال ضعیف بریښي چې امریکا به له روسیې سره په جنگ کې ښکیل شي او اروپایي ټولنه به یې په دې جنگ کې ملګرتیا وکړي. دوی د افغانستان اوږد او ناکام جنگ ډیر ستومانه کړي، ناهیلي دي او مورال یې سخت ځپل شوی. سپینه ماڼۍ ښه پوهېږي چې په اوکراین کې د ناټو ماته به د متحده ایالاتو د شړېدو او زوال پیلامه شي. احتیاط کوي چې په دغسې بل جنگ کې ښکیل نه شي. د افغانستان ناکام جنگ کافي ګڼي، زر او په داسې لنډه موده کې یو بل جنگ ته داخلېدل مفید نه ګڼي. کله چې شوروي اتحاد پر افغانستان برید کولو او خپل ټول تیاری نیولی و
د افغانستان سرحداتو ته نږدې ځواکونه هم مستقر کړي وو. کافي تیاری نیول شوی و. امریکا له وضعیت نه ناخبره و. لا هغه څه چې د شوروي اتحاد دننه تېرېدل او دوی ویل چې د اوسپنین دیوار اخواته چې څه روان دي موږ ترې کم خبرېږو. ګمان نه کوو چې شوروي اتحاد په افغانستان برید وکړي. موږ ته هم د دوی ځینو مسؤلین هم دا ویل د موږ د پوښتنې په ځواب کې چې که روسان په افغانستان باندې برید وکړي د متحده ایالاتو دریځ به څه وي. هغوی اعتراف کولو چې له دې نه کم خبرېږو چې د دې اوسپنیز دیوال اخواته د شوروي اتحاد دننه څه تېرېږي. خو ګمان نه کوو روسان دې په افغانستان باندې تېری وکړي. یعنې چې دوی نه له دې ټولو تیاریو خبر وو دا چې روسانو خپل ځواکونه زموږ سرحداتو سره په امتداد کې مستقر کړي وو چې له 3 لارو نه به په افغانستان باندې برید کوي. له دې نه هم واقف نه وو. لا څو اونۍ نه وې تېرې شوې چې روسانو په افغانستان باندې برید وکړي. د هوا له لارې هم او د ځمکې له 3 لارو هم. لومړی امین د خپلو کماندو ځواکونو په لاس د تاجبیک ماڼۍ کې چې دا زموږ خواته نږدې 2-3 کیلومتره خواته پرته ده دلته ووژلو او بیا یې ببرک کارمل د هوا له لارې کابل ته را انتقال کړ او د ارګ د اقتدار په ګدۍ کښېنول. امریکا د شوروي ځواکونو له ماتې او وتلو 14 کاله وروسته د هغوی ناکامه او خونړۍ تجربه تکرار کړه. لومړی کابل ونیول او د طالبانو سنګرونه یې هم په 250 جازونو سره مسلسل او پراخ بمونو ورولو سره دفاعي خط مات کړ او د دوی اجیر افغان جنګیالي وتوانېدل کابل ته داخل شي. هغوی هم د کابل له نیولو وروسته په بن کې حکومت جوړ کړ، خپل لاسپوڅی حکومت. هماغسې د روسانو په څېر یې د حکومت له بن نه کابل ته انتقال کړ د هوا له لارې. تاریخ تکرار شو. امریکایانو هماغه د شوروي اتحاد ناکامه تجربه تکرار کړه او له 20 کلونو خونړي جنګ وروسته له شرمناکې ماتې سره مخ او له افغانستان تش لاس وتلو ته اړ شول. ورونو خویندو، امریکا چې په تېرو 20 کلونو کې د مظلومو افغانانو په ضد کوم ظلمونه او جنایات کړي او اوس لګیا ده د بلې جګړې د تپلو لپاره تیاری نیسي. اجیر جنګیالي تنظیموي. د دې جنگ لپاره لازم تبلیغات کوي، ټول لازم اقدامات هم تر لاس لاندې نیولي. دا ټول له پامه غورځول، له دوی د دوستۍ تمه درلودل، شرایط یې منل، د افغانستان په چارو کې د څه ویلو او څه کولو حق ورکول، مذاکرات ورسره کول او شنډ شوي معاهدات ورسره پالل، یقینا چې ستره اشتباه او ناکامه او بې حاصله هڅه ده. نه له ایمان او غیرت سره اړخ لګوي او نه له فراست او بصیرت سره. پکار ده له امریکا او په هغې پورې تړلو هیوادو سره د مذاکراتو او تماسونو لړۍ لږ تر لږه تر هغه وخت پورې متوقف کړو چې د دوی شرارتونه او ګواښونه په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. نن چې امریکا د افغانستان په ارتباط هر څه وایي او هر کار کوي، نو هدف افغانانو ته ستونزې زیږول دي او د خپلې شرمېدلې ماتې غچ اخیستل دي. د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کول
د هغو افغانانو ایستل چې 20 کاله د خپلو ګټو لپاره د افغانستان او افغانانو په خلاف وجنګول، تحریمونه وضع کول، عام افغانان دې ته هڅول چې له هېواد ووځي، د لویې جرګې وړاندیز، د داسې ټول شمول حکومت غوښتنه چې مخکني مفسدین په هغه کې وشنه برخه ولري، د اوسني حکومت په خلاف او د تشپنامه پردیپال مقاومت په ګټه پراخ او دروغجن تبلیغات او د دې تبلیغاتو لپاره نوي تلویزیوني چینلونه رامنځته کول، هغه هم د اسلامي هیوادو په پانګه او پیسو. دا ټول شی چې امریکا د افغانانو په ضد څومره بد نیت او بد عزایم لري. ګمان نه کوو چې هیڅ عاقل او غیرتي افغان به لا هم امریکا نه وي پېژندلی او له بدو عزایمو به یې بېخبره وي. انشاءالله امریکا به په دې ډګر کې هم او په دې راتلونکي احتمالي جنګ کې هم له بلې شرمېدلې ماتې سره مخامخ کېږي او هوښیار مؤمن مجاهدین به د الله تعالی په مرسته د دوی ټولې توطیې شنډوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.